ملک کې امن و امان نشتی او غربت هم دی. امن و امان هم نشتی او غربت هم دی. دا دوه غټې مسلې دي زموږ د ملکونو، که هغه ته پاکستان وی که هغه افغانستان وی، خو هلته دا دوه مسلې ډېرې غټې مسلې دي. یو امن مسله د امن کمی دی او دویمه غربت ډېر دی. د هغې څه وجه ده؟ دا وجه ته زه بیان کوم. هغه وجه دا ده چې هلته د الله بندګي خالص نه کېږي. هلته د بابام برخه ده د الله سره، هلته د پیروم برخه ده، هلته د قبر والم برخه ده، هلته دربار هم دی، هلته درګاه هم ده، هلته تعویز هم دی، هلته کوډ هم دي، هلته منتر هم دي، هلته غلطې عقیدې دي. د سترګې رپېدو سره هم عقیده جوړه شوې ده، وایي چې ښه سترګه دې رپېږي نو څه ښه کار کېدو واله دی، چې ګسه سترګه دې رپېږي بد کار کېدو واله دی، او که سپي وغپل نو څه چل کېدو واله دی، که کارغه اواز واوري څه چل کېدو واله دی. داسې عقیدې دي. دا کومه عقیده ده چې تا تړلې ده د کارغه او د سپي سره؟ خپله عقیده ساتئ په الله باندې مضبوطه. الله په قرآن کې دا طریقه بیان کړې ده، وایي که څوک امن غواړي نو دی به څه کوي؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. هغه خلک چې په الله باندې ایمان راوړي او توحید عقیده مضبوطه او په دې عقیده کې شرک نه وي، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نو د دې خلکو دپاره به امن وي په دنیا کې او په آخرت کې.